زمونږ یو ایسي سي د دې ځای نه بیان ورکوي چې په دې کې هېڅ صداقت نشته دا د ټوکچانو تماچه وه خو زه حیران په دې یم چې اوس د هلک یا روغ دی یا رنځور دی چا په هر جمله لېږلی دی خو زه دا تپوس کوم دی د انتظامیې نه چې دوی تماچه چا ورکړه دی لیونی دی چلو لیوني خو ډېر ګرځي په لار باندې خو دوی دا تماچه چا ورکړه د دوی مطلب څه و او د دوی مقاصد څه زه د دې ځای ویم چې موږ له خپل غل راکوئ او کرام نه کړو ستاسو د ډي سي دفتر مخې ته بیا دا سره به سره ولاړي برابره خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی زه فردن دلته ناست د هر یو مشر د هر یو کشر فردن ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغو څنګه د مشرانو له عزت ورکړو الله تعالی دې تاسو له عزت درکړي او انشاءالله دا پارټي به مخ په وړاندې باندې روزو روانه ده ورونو شیرشاه خان ذکر وکړو زه نن د هغه بابا د خدای بخلي حکیم خان حاجي صاحب زموږ د خدایي خدمتګار د هغه په دیره کې نن ولاړ یم تاسو د مخاطب یم مونږ دا زاړه مشران او د دوی بچي د دوی نوسي او د دوی کړوسي دا مونږ چرې نه پرېږدو مونږ به هر وخت راځو او د دوی په ځای کې به ناسته کوو پاسته به کوو دا زمونږ د عزت ځګونه دي که هغه دا ځای دی که هغه په هر ځای کې دی خو چې د عوامي نېشنل پارټۍ زموږ مشران دي نو به هغو سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یو او که څوک خفوي هغه به پخلا کوو ورځو به چونکې بلدیاتي الیکشن نه روان دی په دې کې به خپلې ستړي کوو خپل د ویلیج ممبران به راولو خپل د چیرمینان به راولو خو دا به نه کوو چې یو کس ته به ډیوټي پرېږدو چېرې څوک ودرېدو بس هغه ملامته دی دا څنګه چې نن په مینه او په محبت باندې او په خلوص باندې راغلی نو دغسې به په راروان که الیکشن کېږي نو چې راروان کې تاسو دغسې ورته تیار او رډي ولاړ یې لکه څنګه چې نن تاسو دا خپل اتفاق او اتحاد مظاهره وکړه زما سیکرټري صاحب یار شو چونکې هغه راغی د هغه هم شکریه ادا کوم زه دا خبرې خپلې راغونډوم مشران به راسره په ملکي او په بین الاقوامي سطح باندې خبرې کوي د حالاتو هم خبرئ پرون څنګه په هغه تحصیل کې پروګرام و ډېر ښکلی پروګرام و په هغې کې څه بده مرغه یو معمولي غوندې او یا غټه واقعه که ورته وایي نو یو واقعه راغله او هغه واقعه داسې واقعه وه چې مونږ کوشش دا کوو د بیا صاحب په سره باندې د مشرانو چې مونږ په دې باندې چپ پاتې شو او ګنټه دوه مونږ په هغې باندې چپ وو خو چونکې په نن سبا د سوشل میډیا دور دی او بیا خصوصا پته لګي چې څنګه د انتظامیې څه دغه چېرې د دوی مطلب څه دی نو دوی هغه شی داسې وایرل غوندې کړو نو د هغې یو وضاحت به زه تاسو ته وکړم مونږ ناستو او تقریر ما وکړو واصل خان وکړو زمونږ ډېرو ملګرو وکړه تقریرونه دغه هلک را رانوتې و مخامخ ناست و یا لیونی و یا ټیک و د هغې سرزن کار نشته و سلام یې وکړو کېناستو خو زما په تقریر کې د هلک راپانسېد د واصل خان په تقریر کې راپانسېد خو چې کله میا صاحب تقریر شروع کړو او په اخره کې هغه د دې قام د بچو خبره کوله د محمد زاده شهید او د هغه خبره شروع کړه نو دی एकदम پاسېدو او زه ډېر په معذرت سره ویم چې کنځلې وکړه او تماچې ته یې لاس نو زه په دې خپلو ملګرو باندې په دې خپلو سالارانو باندې په تاسو ټولو باندې فخر کومه چې هغه هلک بیا په هوا باندې و چې لکه چا بیا لاندې لیدلی نه دی زموږ ملګري ورنڅېدلو او د هغې نه پس ما په خپله باندې زوکو شوی یم او د هغه سره تماچه وه په تماچه کې کالتوس و چارجر دې ما په خپل ایستی کالتوس دې ما ایستی دي او تماچه بیا مونږ هغه هلک څوکۍ ته بوتلو او تماچه مونږ ارشاد له ما ورکړه او هغه څوکۍ والا ته په حواله کړه خو زه حیران په دې یم چې اوس د هلک یا روغ دی یا رنځور دی
چا په هر جوړ ډالېګرې دي خو زه دا تپوس کوم دی د انتظامیې نه چې دوی تماچه چا ورکړه دې لیوري دی چلو لیوري خو ډېر ګرځي په لار باندې خو دوی دا تماچه چا ورکړه د دوی مطلب څه و او د دوی مقاصد څه نو دا یو سوال پورته کوم پې پکار دا چې انتظامیه د دې موږ نه جواب راکړي خو انتظامیه خو ړنده ده هغه زمونږ یو ایسي صاحب د دې ځای نه بیان ورکوي چې په دې کې هېڅ صداقت نشته دا د ټوکچانو تماچه وه نو زه دغه ایسي صاحب ته یم چې ایسي صاحب ته خو د بډخیلي ایسي ته خو دغه تحصیلې نه نه ستا سکیورټي وه نه د ایسي و په څوکۍ کې دې ونه و تماچه ما په خپل لاس باندې څوکۍ ته ما ویل شاید په حواله کړې ده نو که ته دغسې د منافقت نه کار راغې نو ستاسو هر ځل ستاسو کمزوری ما ته معلومې دي ستاسو چې کوم محمدزاده شهید کړو هغه به چغه واله وځو چې وایي چې شهید کړی هغه دا مخکې یو دغه یې کړی هغه مخکې یو بیان چلولی و د خپلو غلو د پټولو لپاره تاسو دا قسمه حربي استعمالوئ خو دا سره بسرې چې دي که نه د دوی سره تاسو نه ویلی شئ نه به ووایئ تاسو دوه کسان ونیول او هغه دوه کسان یو مهرر ورسره تر تصویر ایستی نو هغه هم سسپینډ کړو او عجیبه دا ده چې یو سړی په انټروګیشن کې په هغه پوچ ګاچ کېږي او هغه پرایویټ سړی ورځي او د هغه نه ویډیو کوي او ویډیو وایرل کوي ستا هغه دغسې شو هغه تفتیش شو د دې مطلب دا دی چې تاسو ټول په دې کې ملوث یئ یا به موږ له سړی راکوئ او که نه راکوئ تاسو د احمدزاده د کوم اصلي مجرم تاسو ونیو چا چې ډز کړی هغه تاسو ونیو تاسو د هغه نوم اخیستی شئ تاسو انتظامیه تاسو د هغو ځای ته ورتلی شئ په څلاره ځای د یو کس درکړو او نورو به سره بارګینینګ وکړو موږ په دې باندې پوه نه یو موږ په دې باندې پوه نه یو نو زه دې ځای نه دا یو خبره کوم را خبرې اوږدې کړې چې ملګري ویښ اوسئ او چې کله موږ اواز درکړو د دې غدارې د دې ناکام حکومت د روزانه چې په دویمه ورځپاڼه باندې ډیسي بدلېږي ایسي بدلېږي دا د دې حکومت نااهلي ده چې د پیټ نه به څوک الیکشن نه کوي خو چې دوی خلاف رازونه سود کوي چې روزی به که نه به روزی به که نه زه د دې ځای نه ویم چې موږ له به خپل غل راکوئ او کرام نه کړو ستاسو د ډیسي دفتر مخې ته بیا دا سره به سره ولاړي که بیا سرې بچی دي که په پرتوب کې درننوتې او که په هر څه کې درننوتې زه یو ځلې بیا تاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم که په دې خبرو کې څه داسې خبره شوي چې د چا له پې ازار رسېدلي دوک رسېدلي د هغه نه معافي غواړم او په دې یو شعر د اجازت غواړم وایي ظالم ته که ډېر ناز دی ظالم ته که ډېر ناز دی په دارونو په دامونو په ظلم په وحشت په زولنو په زنځیرونو او وایي زمونږ د پرستو لیونو فیصله دا ده وایي اثر د تیغه تیر او یا معراج درمان